ننګرهار میشتي ولسونه د افغان دولت له لوري بهر میشتو پانګوالو ته د 15 کلن مالیاتي معافیت پریکړه یو مهم او مثبت ګام بولي او هرکلی کوي. دوی وایي دغه پریکړه کولی شي هېواد ته د پانګې د راجلبولو ترڅنګ اقتصادي ودې ته هم لاره هواره کړي. کوم اعلان چې د افغانستان د حکومت د خوا نه یعنې اسلامي امارت د خوا نه شوی دی بهرنیو پانګوالو ته دا څو اړخونه لري. یوه خو دا چې زموږ مملکت به په پښو باندې ودرېږي، اقتصاد به یې پیاوړی شي، ځوانانو ته او خلکو ته به د کار زمینه پکې مساعده شي او زموږ د مملکت د اقتصاد د رشد په باره کې به دا یو مهم ګامي. نو د دې نه هر افغان، هر مسلمان او هر وګړی د افغانستان ښځینه او نارینه د ده نه حمایت کوي، لبیک ورته وایي. دغه کم معافیت اعلان چې کړی دی د خارجي پانګوالو دپاره د 15 کالو زموږ د دې هرکلی کوو، د دې تر شا ولاړ یاستو، موږ ته مننه کوو. دغه کولی شي چې د افغانستان اقتصاد په خپو ودرېږي، د افغانستان خلکو ته کار پیدا کړي، د کار زمینه برابر شي. ولسونه دغه راز له بهر میشتو پانګوالو غوښتنه کوي چې هېواد ته راستانه شي او په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لارې خلکو ته کاري زمینې برابرې کړي. او زه د ټولو افغانانو څخه من حیث یو افغان هیله کوم چې پردی کډ تر نیمه شپو پورې اوسېږي. خدای مکه دغه ورځې چې په پاکستان کې راغی چې نه خپل پیسې راوړلی شو، نه خپل کالي راوړلی شو او نه خپل ځان راوړلی شو. بیا هم پر پردي ملکونو کې که موږ سرمایه ګزاري وکړو، د پردي دپاره ګټه ده، پردی د هغې ګټه اخلي، د پردي ملک اقتصاد جوړېږي. هیله کوم من حیث یو هېوادوال، یو افغان، یو سوداګر چې راشي په خپل وطن کې د پانګونه وکړي. هغه پانګوال چې زمونږ په نور مملکتونو کې که همسایه دي او غیر همسایه دي، لرې دي، که اروپا ده او که نور مملکتونه دي او په دې کې پانګونه کړې ده، نو هغوی د هم دا احساس د وطن پرستۍ پیدا کړي. او ځکه چې شکر زمونږ په هیواد کې خامن دی، خام نیت دی او دلته راشي پانګونه وکړي، ځکه چې یو دا دی چې زمونږ ملک به ښه شي او دویمه خبره دا ده چې زمونږ ځوانانو ته به د کار زمینه مساعده شي. د اقتصادي چارو شمېر شنونکي هم دغه پرېکړه ګټوره بولې. وایي که دا بهیر پلی شي کولی شي د کورنیو بهرنیو پانګونو د زیاتېدو سبب شي.